دو چکدم به ارزش 19 میلیون افغانی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی ساخته خواهند شد. به گفته مسئولان در ریاست انرژی و آب ولایت غزنی، این پروژه ها به مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد که قابلیت ذخیره 80 متر مکعب آب را خواهند داشت. مسئولان می گویند این چکدم ها می تواند صدها جریب زمین و خانه را از خطرات سیلاب ها در امان نگه دارد. دغه پروژه چې تقریبا تر 19 میلیون افغانۍ دغه لګښت ده او شپږ میاشتې دغه د تکمیلېدو ټیم ده. دغه دواړه چک ډیمونه په مجموعي ډول 80,000 متره مکعب اوبه ذخیره کوي چې د ځمکې لاندې اوبو په تغذیه، د محیط زیست په ښکلا او د سیلابونو په کنټرول او د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په وړاندې به مثبت رول ولوبوي. در همین حال باشندگان محل از ساخت این پروژه ها خرسند بوده و می افزایند که صدها خانواده از آب این پروژه ها بهره مند خواهند شد. موږ دغه چکډیم ته ډیر خوشاله یو، تر دغه چکډیم نه کاریزه لاندې دي او موږ ډیر خوشاله یو. ډیر ښه ځای ده، د وسو دپاره د کنټرول دپاره هم ښه ده. موږ له مخه له بارانو چې بیرېدو نو دا چکډیم چې دی موږ ډیر خوشاله یو. نیمه یې د ګیلان ولسوالي خلک له دې چکډیمه چې استفاده کړای شوی نو موږ یې احسان ممنونه یو. خدای دې دوی ته خیر ورکړي او په راتلونکي کې شفافانه طریقه په اصولي طریقه دا جوړ شي. از سوی هم ریاست انرژی و آب ولایت غزنی می افزاید که در سال جاری برای مدیریت آبها دهها پروژه های بزرگ را آغاز کرده و از مردم می خواهند تا در نگهداری پروژه های یاد شده با این اداره همکار باشند.